کالتوس مې ځای کړ. تش کالتوس نه، وخت یې ضایع کو. هغه څنګه؟ ستا ټول عادتونه ستر خان لالا مې د خدای وبخښي د هغه په شان دي. تره مې زما په شان دی. هېڅ فرق نشته په تاسو دواړو کې. دا خو ښه خبره ده. دا ښه خبره نه ده. ولې؟ چې زلمی وم نو د هغه غم و راسره. اوس چې بوډا شوم لکه د مات لاس ته مې غاړې ته راغلې. اورېدلې مې دي چې تره مې ډېر جابر. تا ته چا ویلي دي؟ یوه ورځ مې تور لګیا وه، ویل چې هغه له پراجي د پلار کور ته اور ورته کړه او 15 کسان پکې ژوندي سوځولي. دا خبره چاته ونه کړه، پام کوه. کمدار خان کاکا ته مې دې خبرې پته نشته. کلم غلی شه چې دا خبره دې بار چاته د خولې نه ووځي. ښه دی. ته ما د یوې بلې خبرې دپاره راغوښتې وې. کومه خبره؟ ستا د واده بندوبست کول غواړم. چېرته چې غواړې د خپلې ترور سره دې خبره وکړه. زه نور نشم کتلی. بس یوه فیصله پکار ده خان، یا خو د لښکر خان نه تپوس پکار دی چې د پرازي د پلار کور چا سېځلی او یا د پرازي سره صفا خبره پکار ده چې هغه څه وایي. ما په دې خبره ډېر سوچ کړی دی. څنګه موږ سره ډېر دي خان، او د وسلې هم څه کمي نشته. بس اډر کوئ خان، اډر. تاسو چې دا څه یادوئ دا هر څه د پرازي سره به پخوا کولی شو. او تاسو ته دا هم پته ده چې زه خبره په خبره ختمول غواړم، په وسله نه. ها خو ټیک ده خان، خو چې کومه خبره په خبرو نه ختمېږي هغه په وسله ختمول پکاري. دا څنګه وخت راغی توریا چې د چا سره سلا قدر هم نشم کولی. اول چې به داسې خبره وه نو ما به د لښکر خان سره سلا کوله. اوس خو د هغه سره هم خبره نشم کولی. زموږ خو لا یو ځان دی خان، په والله چې ځان در باندې قربانولی شو. بس سلامګل رښتیا وایي خان. فلحال تاسو ما لږ سوچ ته پرېږدئ. ورځئ. ته په کمره کې او زه تا بهر لټوم. کارګولی که نه سروجان؟ بچه موږ دې کور کې خوشحالي لیدل غواړو، دا لیدل نور صبر نه شي کولی. د څه صبر؟ موږ ستا واده کول غواړو. راځي دا ارمان به زه ضرور پوره کړم. رښتیا؟ او نو بیا زر ووایه اجمې څوک ده؟ نرګس. نرګس؟ دا نرګس څوک ده بچې؟ جینۍ ده، هغه جینۍ چې زه ورسره واده کول غواړم. خو ټیک ده، خو نرګس د چا لور خور ده؟ دا خو مې راته ووایه که نه. نرګس څوک ده؟ دا مې داجي ته ډېره ښه پته ده. نو بیا داجي ته دې ووایم؟ او بلکل ورته ووایم. او که داجي مې رضا شي نو بیا مې دا واده تیاری هم شروع کړي. ستا نه قربان، زه چې داجي ته دې ووایم. رښتیا رایاست شو راته د بلال هغه چمغله څه حال کېده؟ هغه لاسونه نکریزې مې وچې چې کونډه شوه. اوس د هغې اړو څوک تپوس نه کوي، په کور کې بیماره پرته ده. د بلال چمغله داسې ده لکه زموږ خور او د کومو خویندو چې وروڼه ژوندي وي هغه خپلو خویندو تپوس ضرور کوي. د دې د علاج لپاره موږ څه کولی شو؟ د بلال پلار چېرته دی؟ په کلي کې دی. ته داسې وکړه چې هغه سره لیدل وکړه او ځان سره یې کړه. میمونولي هسپتال له بوځه، هغه به د هغه د علاج ټول بندوبست وکړي. خو ټیک ده، خو شمروز کاکا د بلال د مرګ نه پس مخه شانتې ګډوډې وایي. هغه دی را روان دی. زه ښه ده، زه ورسره په خپله خبره کوم. سلام شي بابا. لوی شي بچې،
او مې نه پېژاندې؟ دا رضا دی د بلال دوست. ښه دی به د بلال واده له راغلی. واده؟ تا ته بلال د واده کارت درلېږلی و که نه؟ ځئ حجرې ته ځئ، نور مېلمانه هم را روان دي. خو ګورې د یو خبرې خیال به ساتئ، ډوډۍ به ښه په مړه خېټه خورئ. ډېرې وریجې م پخ کړي دي. ځئ ورځئ حجرې ته. نو د علاج هم ډېر ضروري نو واده لري. څه علاج وکړي رضا؟ رښتیا هغه اصلي خبره خو مې درته اډونه کړه. هغه څه بابا؟ د کلي دې ټولو خلکو ته ووایې بچې چې وایي داسې ونه کوي، هسې نه څوک پرې ولګي او زما د بلال زوی واده ګډوډ نه شي. زه ټولو خلکو ته سوال کوم بچې، سوال کوم د خدای لپاره هوایي داسې مه کوئ، پردۍ خونې مه ورانوئ، خلک مه تباه کوئ، مه تباه کوئ. د حیدر خان سره د خبرو وکړ څه؟ بالکل ورسره خبره مې وکړه. نو بیا د حیدر خان د خوښې نه دی خبروم لاله، خو یو لوز به راسره کوي. څه لوز؟ حیدر خان چې چېرته واده کول غواړي ته به ورته انکار نه کوي. نو پته خو راته ورېږي که نه چې هغه چېرته واده کول غواړي؟ هغه داسې ځای کې واده کول نه غواړي چېرته چې تاسو څوک نه پېژنئ. بیا هم هغه څوک خلک دی؟ د مور پلار نامې نه خو خبر نه یم، خو څه؟ د جینۍ نامه یې راته ښولې ده. ښه څوک دغه جینۍ؟ داسې ښکلی غوندې نوم دی. ها رښتیا رایاد شو، نرګس. نرګس؟ ته خو هغه پېژنې لاله؟ څوک د نرګس؟ زه مینه یم د هغې دپاره چې د مینې جواب په مینه کې راکړي، او زه نفرت یم د هغې دپاره چې ما نه ډډه کوي. زه منم چې حیدر خان تا سره د خپلې بې کچې مینې اظهار کړی دی، خو دا خاندان او سرمایه‌دار په مینه نه پوهېږي. مطلب دې څه دی مورې؟ داسې نشي کېدی چې ته د زړه نه د دې خاندان مینه وباسې. تا خو راته بله ورځ ویلي مورې چې زموږ د مینې جهان په خاندان آباد دی. خو زه اوس هم یم، خو هغه خاندان اوس چېرته دي چې زموږ په یو ادا بیا ځانونه قربانه کړو؟ نو ستا څه خیال دی چې حیدر خان به اول به دله بنګله اخلي، بیا به ورسره د واده خبره کوي؟ او که چېرې بنګله یې راله وانغېستله نو بیا په خان او زموږ په شهزاده کې فرق ته څه دی؟ نو ګینې زه به شهزاده سره واده کوم. غریب دی ځکه ورسره واده نه کوي. دا خبره نه ده مورې. نو بیا څه خبره ده؟ په اصل کې حیدر خان سره واده کول زما ضد دی. چا سره ضد کول غواړي؟ اختر خان سره. د واده په هکله ما سره چلول کړی و، خو اوس د حیدر خان سره واده نه پس زه به هغه سره چل ورکوم. زه به ستا دا ضد ضرور پوره کوم. تا خو چې زه ښار ته نه ځم، دا بیا چېرته روان شوي؟ زیارت ته ځم. زیارت ته؟ ادم خان لالا مې ویل چې هلته پرازي هم ډېر ځي راځي. پرازي چې چېرته ځي راځي نو هلته به ګنې زه ځم راځم نه څه. نو بیا چې زیارت ته لاړ شي نو اول په خپلو سړو پته وکړه، پرازي که هلته نه وي نو ورشه، ګینې نو بیا ته دې د خپلې اندېښنې د خپل ځان سره کېده او ما خپل کار ته پرېږده. ښه نو هغه نوی سړی به ځان سره ضرور بوځي.
کرمې به ما سره یې د فکري سګت نشته اصل کې زه د ملنګ بابا سره دا خبره کول غواړم چې د کرمې خبره تر کومې پورې رښتیا ده نو بیا داجي مې څه وویل ما سره خو دا خبره وکړه خو پام کوه داجي سره دا خبره ونه کې ولې ته به وسیله بله یوې ډمې سره واده کوې ګینې داجي مې انکار وکړو د داجي انکار دې په ځای دی درخانه زموږ په خاندان کې تر اوسه چا داسې کار نه دی کړی زموږ په خاندان کې خو تر اوسه چا مینه هم نه ده کړې ترورجانې زه که واده کوم نو د نرګس سره به کوم بس داجي دې په دې کور کې نرګس لیدل نه غواړي داجي مې په دې کور کې نرګس لیدل ولې نه غواړي د دې خبرې تا ته څه پته نشته چې نور خولې مه راسپړه ترورجانې صفا خبره وکړه څه ویل غواړې دا خبره به زه اوس په داجي سره کوم ادرخانه تاسو والله کنه نه په ازه ته ویني په یو نه دی پرازیا ازه خو ته مو دوه بیل شوی یو ځای کېږي د زړونو نه د نفرت خیرې لرې کېږي او دشمنۍ په دوستۍ کې بدلېږي تا ته خو کرنې ټول حقیقت ښکاره کړی دی بیا هم ستا تسلي نه ده شوې نن مې راځه چې په دې هکله کامدار خان سره په سړه سینه خبرې وکړو ځه راځه ښه ده چې خبره صفا شوه او تاسو دواړو تر رڼا تیاره معلومه شوه خو زه له هغه شم په تیاره کې ولاړ یم کرمیا نه نو ته آخر غواړې څه زما په زړه پولیا ولاړې دي او دې وایي چې زه غواړم څه ستا د زړه اور زما په وینه سړېدې شه نو رامخکې شه رامخکې شه زما د سینه په ګلو خار خار کوه ته آخر ما غړې څه نو آخر زه به دا اور څنګه وجنم ما ته دا ووایه چې زه به دا بدن اخر اخلي له چا نه کرمي خو ستا تسلي وکړه چې ستا دښمن څوک دی کامدار خان رښتیا وایي پرازیت زه څومره بد نصیب یم باباجي منزل ته څومره نږدې کېږم د مقصد عمره لرې کېږم ما سره به داسې ترسو کېږي باباجي ترسو کېږي ستا مازغه دا وخت کار نه کوي یو څو ورځې دلته ارام وکړه بیا وګورو فیصله خو شوې ده کلثوم حیدرخان تا ته ښکاره نه ویلي چې زه که واده کوم نرګس سره به یې کوم دې وایي که نه کېږي به هماغه چې څه ته غواړې لالا څه ما یې که منلې نو د نرګس کره تګ راتګ به یې وختي پرېښی و الګ دی ګورې که په خپله منې شي د ناظر نه و تا نه چې لس زره روپۍ وړي نو ښه به منې شي زه به یو ځل بیا پوه کړم ورته وایه چې کوم ځای کې دې خوښ وي واده به دله وکړو خو د یوې ټیمې سره د واده په حق کې نه یم زه به ورسره نن خبره وکړم لالا ډوډۍ درله راوړم نه زړه ته مې نه کېږي
خدای دې په داسې یارې اور لګوینا ګودر روان شي تعالی دغه خلکو نه سیه اخیستل نو پکار ترورې د کومو خلکو نه هماغه هغه اوس چې دلته راغلي وو دا ته څه وایې شهزاده دا قسم موږ لا پرېښود دی ګوره ترورې چې مونږ خلکو نه د تماشې دپاره څه واخلو نو تماشې له خو به ځو بلکل به ځو او تماشې له به هله ځو چې نرګس بیبي په کور کې مطلب دې څه دی ګوره ترورې چې نرګس سره وروسته حیدرخان سره چکرې وي نو مونږ به خاورې تماشې له لاړ شو ما خو هغه جنیا پوی کړې ده خو نه پوهېږي ماشومه ده وړه ده نادانه ده بس بس مالګه دې لاس کې نیولي په زخمونو دوړولو دپاره ګوره ترورې ولې نه پوهېږې یو ورځ به په دې تش کور کې ناست دی لاسونه به م روړې خو وخت به د باندې تېري اوې دا خانان د چا نه پکارېږي ښه عزت خانه داجی دې نن بیا تپوس کړی و څه ستا د واده اوهو ما خو داجی دې نرګس سره ستا واده کول نه غواړي او زه بل چېرته واده کول نه غواړم ګوره بچې داجی سره دې ضد مه کوه زموږ په خاندان کې چا داسې نه دي کړی نو بیا داجي به د عزت لو راتلو په هغه وخت کې د هغه سره دې کورنۍ د عزت او د ناموس څه خیال نه و هغه بېله خبره ده هر څه چې تروجانې زه به واده هم د نرګس سره کوم که ته څه غلط قدم پورته کړو موږ ټول به رسوا شو نه پوهېږم چې څنګه یې پوهېږم زموږ عزت خو به خاورېرې شي لالا ته په خپله پوهېږم پوه خو به یې کم خو هلک دی که په اوچته واده جواب راکړو نو زما مازغه به هم کارونه کې اوسې نه چې نه نه ته ورسره د خبره ونه کې نه خیر دې راغورځوله همدې یې ناست وم واه واه ډېر ښه ځه ویې لګوه بیا څه سوچ وړې باچا نه پوهېږم چې څه وکړم څه مطلب په یو لار روانم چې ناګهانه لارې دوه شوې نه پوهېږم چې کومه لار پرېږدم او په کومه لار خپل سفر جاري وساتم نو ګنې اوس هم ستا یقین نه راځي چې څنګه یقین وکړم پیره چې زه په ښه بد پوه شوی وم نو ما ته هم دا ویلي شوي وو چې زما مور پلار وروڼه خویندې هم د کامداري پلار وچلي وو خو اوس خوښه دې نه ده چې کامداري او لښکرې دواړه زه د چا بې ګناه په وینو خپل لاسونه سره کول نه غواړم سبزلي بیا خو به ډېره ګرانه شي په راضیه نه یو بل کار کوو هر څنګه چې وي د لښکر خان سره یو ملاقات کوو د هغه نه تپوس کوو چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي نه نو لښکر خان به ګنې تا ته رښتیا ووایي څه چې مرګ ته وتړو نو په خپله به هر څه ووایي د لښکر خان نه تپوس حاجت نشته پیره دا فیصله به اوس موږ په خپله کوو چې ګناهګار څوک دی او بې ګناه څوک بس واده وکړه رضا صاحب دا کارونه تا سره نه ښایي په خیر جوړ تکړه خوشحاله راځه راځه که واده مې وکړو که نه اشنا نو پخلی به بیا هم زه پخپله کړم ولې یار د خپل لاس ته پخ کړي خوند څه بل شان دي خو دا راته وایي چې څنګه خاطره وي
د بلال پلار حال څخه نه دی رضا نن وته ګوتې وایو سباله به خاورې دې په سره چې یو بلکل به لیونی شي تا ته خو ما ویلو چې خاطر راوله چې ډاکټر ته وایو د هغې نه ډاکټر سره نه دی نو چا سره دی زمونږ سره دی زموږ سره زه پوه نه شم بلال زما ملګری و هغه مړ شو او ما ولې سم ونه کړ نه رپورټ نه مقدمه او نه بدل نو بیا هم دوستان د هغه د مرګ رپورټ هم ته نه شو کولی یار څومره د افسوس خبره ده او د رپورټ خبر خو انسپکټر صاحب هم کوله زه غواړم چې د بلال د مرګ رپورټ په تاڼه کې زه په خپله وکړم خو دا رپورټ به ته کې بچا په حیدرخان نور بچا ټیک ده زه به سبا له کلي لاړ شم نو بیا دوه تاڼې ته لاړ شو خو یو خبره ده چې د حیدرخان دشمنیات په غاړه ږدي زه د حیدرخان نه بلکل نه یېرېږم بس خان نن هم رانغی که نه خو رانغی خو مونږ هم نه یو ورغلي که نه خانجي مونږ به څه ورشو په هغه تېر ملاقات کې مغه زمانه څه راښکلی شان و چې دا ولې خانجي د کله نه چې کرمې د جیل نه راغلی دی د کامدار خان رویه څه بدله شان ښکاري کامدار خان خو داسې بني ادم نه دی خو یوه یره مې په زړه کې شته غلام نبي یره هسې نه کامدار خان ته پته لګېدلې چې د فرازي د کور چا سوځولی و دا هغه ته څوک ویلی شي خانجي کرمې چې په هغه ورځو کې په کلي کې او هم د کامدار خان د پلار په اوجه کې به پروت و اورېدلي مې وي خانجي چې کرمې خراب سړی نه دی او به داسې نه کړي نو بیا د کامدار خان د نه راتلو څه وجه کېدی شي کېدی شي چې اوزګار نه وي خانجي اوزګار خو هغه اړو چرې ونه خو خیر تا حیدرخان سره خبره وکړه او جي خو کشر خان اړو د چا مني نه چېرته دی هغه ښار ته تللی خانجي خلک مې واپس کړل هغې خو به خفه و ډېر زیات د صحیح پیسې مې موته واپس کړي او چې تلل ویې موږ ته پته نه وه چې ستاسو په انکار به زموږ د واده خوشحالي خرابه شي موږ انکار خو ورته نو کړی خو چې نرګس تر دا وخته پورې واپس رانله نو خلکو ته به هم د صحیح پیسې نه واپس کولې هسې نرګس له داسې کول نه دي پکار شابه وکړه شیطاني زما پسې وینم سړی راته دته سوی ما سره خبره وکړه خیر چا سره دا زموږ خپله خبره ده حیدرخانه خیر هغه زه به اوس لاړ شم او اصل ناوخته دی درمان موږ به تر کومې سای خلکو ته واپس کوو نرګس ولې زه راتلم خو حیدرخان با ډوډۍ ته ایساره کړم ځکه ناوخته شو که حیدرخان ته پته نشته نو ته خو خبرې که نه چې په دې کور کې یوازې ته ډوډۍ نه خورې موږ هم ډوډۍ خورو او که موږ تماشبینو ته داسې هر ورځې پیسې واپس کوو نو موږ به د لوږې نه مړه شو د دې نه خدا خبر چې موږ دا قصب اړو پرېږدو خفه کېږه مه شهزاده هغه ورځ به م راشي ښه که بیا داسې وشو که نه نو حیدرخان به رانه دې کور ته رانشي ژوندی اوسې ترور جانې ایله چې نن دې نره خبره وکړه زم دا غواړم چې د بلال د برګ اف آی آر دې درج شي خو یو خبره ته کوم چې د حیدرخان دشمني اخیستل څه اسانه خبره نه ده دشمني دی چې اسان نه ده خانجي موږ د دوستۍ حق ادا کول غواړو زه ستاسو د دواړو د جذباتو قدر کوم خو خیر څنګه چې ستاسو خوښوي انسپکټر صاحب دا ټیک ته چې د خانانو زور ډېر دی
قانون چاته پاتې نه رسي. ټیک ده، زه میرزا صاحب ته یم، اب ستاسو طرفه اف آی آر درج کړي. یا لکه میرزا صاحب ته لږ آواز کا.